سلامونه دوستانو بیا ښه راغلاست یله ډیوټي چې روغ جوړ دوستانو نن د آیفون والاو ته ښکلې ویډیو د آیفون مینوال ته دا وایم چې ستاسو دپاره درې موبایلې راغلي چې دا د آیفون 11 دی، آیفون 11 پرو دی او آیفون 11 پرو ماکس دی. دوستانو نن زموږ ویډیو په آیفون باندې آیفون په 21 د سپتمبر بازار ته نوی موبایل وړاندې کړي چې دا به ستاسو ته اوس ښیم. نو راځئ چې ګورو دوستانو چې دا په کوم ماډل موبایل دي. دوستانو دا موبایل چې دی که تاسو وینئ دا د آیفون 11 او دا موبایل چې دا د دې شاته دوه کامرې لري، کلر یې مختلف کلرونه دي، کلرونه به ستاسو ته وښیم. دوه کامرې لري، یو لینز لري او که تاسو ګورئ په دغه ډیزاین جوړ شوی دی. مخکینو سره دومره فرق نشته دی مګر هم کلر، کامرې او لږ څه تغیرات پکې راغلي دي. البته قیمت یې ښه دی، قیمت یې دومره نه لګه نور. لاندې هم که تاسو ګورئ د هیډفون ځای نه لري، مغه یو طریقه باندې استعمالېږي د پخوانۍ غوندې چارجر لري نه. او تاسو دوستانو که دې غاړې وګورئ په مغه شکل دي مګر هم د سر کامرې چې دي مغسې پخواني ډیزاین باندې پاتې دي، دومره صحیح طریقه نه دي لګول شي زما په نظر، ځکه نن سبا چې دا ګلاکسي، هوایي، اوپو نور موبایلو ډېر په ښکلی ډیزاین لګولي دي. ښه دوستانو راځئ ګورو چې دې قیمت څو دی. د دې قیمت یې 4 جیبي چې دی 800 مثلا 128 چې دی 900 پورې دی، همداسې تر 1000 پورې د دې قیمت راځي. څومره چې جیبي بر راځي عمره قیمت بر راځي. دا د دوستانو د کامره به لږ وګورو، کامره څه حساب کې دی. بده خو نه دی کامره. او دوستانو دی چې دی د دا بل دا به کېږدو، دا بل به راولو چې دا بل آیفون 8 پرو څنګه دی. دا د آیفون پرو 11 پرو دی، داسې تور کلر باندې کامرې په مخه په مغه ډیزاین دي. که تاسو وینئ دوستانو غاړې چې دي ډېر په ښکلي ډیزاین جوړې شوي دي او شاته چې دی پکې یو رقم اوسپنه کار شوی ده چې هغه په سیلوري غوندې ده. ښه دوستانو دا درې کامرې لري، شاته یو لینز لري او که تاسو ګورئ په دغه ډیزاین دی، همه ښکلی کالر ډېر ښکلی سمپل یې جوړ کړی دی. ښه دوستانو کامره که د دې چک کې ښه صفا کامره لري او د سکرین باندې چا خپل تصویر لګولی دی. ښه دوستانو دا موبایل چې دی دا هم بد نه دی. دې سره بیا وګورئ چې څومره فرق سره لري. دا بل پې غټ دی ولا لږ دا لږ وړوکی دی، دا بل پې غټ دی. ښه دوستانو دې قیمت وګورئ چې له 0 څو شروع کېږي تر 1.5 پورې د دې قیمت ته څومره چې جیبي برئ مو عمرې قیمت هم بره راځي. ښه دوستانو دا دی په تور کلر کې او دې کې ډېر مختلف رنګونه دي. دوستانو که تاسو غواړئ چې په هر رنګ کې وګورئ، آیفون اوس یو کار کړی دی چې هر رنګ کې موبایل راځي چې د پخوا به اوپو دا نورو موبایلو مثلا آیفون هم لري. دا د آیفون 11 پرو ماکس دی دوستانو چې له 1249 نه قیمت شروع کېږي، نو ځي بره تر څو 1.5 پورې ځي. د دې قیمت هم دی، آخري قیمت یې 14,500 روپۍ دی. دوستانو دا هم که وګورئ په مغه شکل باندې ده لکه آیفون 11 پرو چې دی، غاړې ښې ښکلي ډیزاین باندې جوړ شوي دي، کامرې مغه رقم 3 دي، لینز دا دومره فرق نه لري، صرف غټوالي کې فرق دی او حافظه یې د ډېره دی. دوستانو نور آیفون پرو سره دومره فرق نه لري، مغه شی دی لکه آیفون پرو چې دی. او دوستانو نو دا دی د آیفون پرو ماکس قیمت تاسو وګورئ، آخري قیمت چې دی 14,500 روپۍ دی، ولا ډېر قیمت دی. تر دې سره وګورو دوستانو چې دې څومره دا غټ دی، دا بل نه غټ دی، دې نه هم غټ دی. دې سکرین چې دی له هغو نه غټ دی. دا د دوستانو آیفون 11 څومره خاص تغیرات نه دي پکې راغلي، صرف
اصلي ویډیو به هم زه تاسو ته وښیم چې دې کې څه شی نوي اخیست شوي دي. هغه هم تاسو ته دې ویډیو نه وروسته ویډیو تر اخره وګورئ. هغه کې درته اچوم، تاسو به وګورئ څو رنګونه دي، رنګونه به هم وګورئ. بس دوستانو همدومره. الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښوي. که خوښوي لایک او شیر دوستانو سره شیر کړئ او تر بلې ویډیو هم په لاس باندې دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې د هغه اصلي ویډیو هم زه درته واچوم چې هغه په څه طریقه جوړ شوی دی، کوم شی پکې اضافه شوي دي، هغه کې ټول د ښودل شوي دي. تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم دوستانو.